Unit number 8 was atom number unit شروع شو. Begin. Begin شروع کول آغاز کول. For example, let's begin the lesson. راځئ چې دا درس دا کلاس دا سبق شروع کو. Let's راځئ begin چې شروع کو the lesson سبق. Lesson مطلب دی سبق. Change بدلول تبدیل کول بدلول. For example, change your clothes. Change your clothes. خپل کپڑے دی چینج کا بدل کا. Change بدل کا. Your خپل clothes کپڑے. Clothes کپڑے. Add د add مطلب دی اضافه کول یا جمع کول. For example, add some salt. Add some salt. لگا مالګه پکې اډ لگا مالګه پرې واچوه. اډ کا جمع کا اضافه کا واچوه. some salt مالګه. ask پوښتنه کول تپوس کول د چانا. For example, ask him a question. ask him a question. داغه نه یو تپوس وکا. ask تپوس وکا. him داغه نه. a question یو سوال یو پوښتنه یو تپوس. clean صفا کول پاکول. For example, clean your room. clean your room. خپل کمره دی صفا کا. clean صفا کا. your خپل room کمره. close بندول. For example, close the door. دروازه بند کا. close بند کا. the door دروازه. door دروازه. cook پخول. For example, I'm cooking rice. یا I am cooking rice. یعنی زه چاول زه وریجې پخوم. I am یا I am زه cooking پخوم. rice چاول وریجې. count شمیرل یا شمارل. For example, count the money. پیسې وشماره. count وشماره. the money پیسې روپۍ. cut پریکول کټ کول غوڅول. For example, cut the apple. مڼه کټ کا سیب کټ کا. کټ کا the apple مڼه سیب. do کول. For example, do your homework. خپل کور کار دی وکا. خپل homework دی وکا. do وکا your خپل homework د کور کار. drink سکل. For example, drink some water. لګي اوبه وسکا. یعنی ستړی شوی لګي اوبه وسکا. drink وسکا. some water لګي اوبه. eat خوړل. For example, eat slowly. فقلار خوراک کوا. eat خورا یعنی خوراک کوا. slowly فقلاره په آرام سره. give ورکول یا ورکول. For example, give me a pen. give me a pen. ما ته یو قلم راکا. give راکا. me ما ته. a یو pen قلم یعنی ما ته یو قلم راکا یو پین راکا. keep ساتل. For example, keep it safe. دا خوندي کی ده دا وساته. keep کی ده یا وساته. it دا safe محفوظ یعنی دا پلانه چیز محفوظ وساته ده ځان سره کی ده. keep it safe محفوظ په حفاظت کی. no پیژاندل. no په دې کې چې دا کم ا دی دا پکې سایلنټ دی دا پکې نه ویلی شي او دا به تاسو داسې نه وایي now. دا now هم ووایه نو بیا د دې مینینګ بدلیږي نو دا به تاسو وایي no. For example, no د no معنی ده پوهېدل پیژاندل. For example, I
I know him یعنی زه هغه ډیر ښه پیژنم. I زه know پیژنم him هغه. look کتل. For example, look at the sky. look at the sky یعنی اسمان ته وګوره. یعنی د اسمان ته وګوره شین دی که وریځ ده. look وګوره at the sky اسمان ته. sky ویلی شي اسمان ته. make جوړول. For example, make some tea ما ته لږ چای جوړ کا. make جوړ کا some tea لږ چای. tea مطلب دی چای. meet ملاقات کول ملاویدل. For example, nice to meet you. nice to meet you یعنی ستاسو په لیدو ستاسو په ملاویدو زه ډیر خوشحاله شوم. nice to meet you nice خوشحاله شوم. to meet you ستاسو په ملاقات ستاسو په لیدلو. say ویل. For example, say something یعنی څه ووایه څه وخت نه غلی ناست یې څه نه وې لږ څه ووایه کله چې ته چاته وې. say ووایه something څه something څه. think فکر کول سوچ کول. For example, think before you speak. think before you speak یعنی د خبرو کولو نه مخکې لږ سوچ کوه لږ فکر کوه. think سوچ کوه فکر کوه. before مخکې. you ته speak چې خبرې کې یعنی د ویلو نه مخکې لږ سوچ فکر کوه. wait انتظار کول. For example, wait for me زما لږ انتظار وکړه یعنی ما ته لږ انتظار وکړه زه راځم. wait انتظار وکړه. for me ما ته. buy اخیستل. For example, buy some fruit لږه میوه واخله. buy واخله some fruit لږه میوه یعنی لږه میوه څه واخله لږ fruit. buy واخله some fruit لږ fruit لږه میوه. remember یاد ساتل. For example, remember this day یعنی دا ورځ په یاد ساته. remember په یاد ساته. this day دا ورځ. کله چې ته یو چاته وایې چې دا ورځ په یاد ساته نو بیا به داسې وایې remember this day. day مطلب دی ورځ او this مطلب دی دا. remember په یاد ساته. this دا day ورځ یعنی دا ورځ په یاد ساته. check کول کتل. For example, check the door یعنی دروازه وګوره چې کولاو ده که بند ده. check وګوره یعنی check یې کا. the door دروازه. bring راوړل. For example, bring me a glass. bring me a glass یعنی ماته یو ګلاس راوړه. bring راوړه. me ماته. a یو ګلاس ګیلاس یعنی ماته یو ګیلاس راوړه. او دا به داسې نه وایي bring me a ګیلاس. ای به نه وایي دا به وایي a ګیلاس. ای ګیلاس نه دا به وایي a ګلاس. fight جنګ کول لانجه کول جګړه کول لړای کول. For example, don't fight others یعنی جنګونه مه کوئ. د نورو سره جنګ لانجې مه کوئ ځکه چې دا ښه شی نه دی.